بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن مایکروسافټ ورډ ډے 2 سٹارټ کوو. پرونه موږ او تاسو انټروډکشن کړی و. انټروډکشن کې مثال د مایکروسافټ آفیس انټروډکشن کړی و. نن راځو د ورډ انټرفیس انټروډکشن کوو. انټرفیس مې ویلو خپل انټرفیس څه ته وایي؟ د محیط ته ویل کېږي. موږ او تاسو پرون دې کې ویلو چې دې بټن ته کیپشن بټن ویل کېږي، دې ته ریبن وایي، دې پاس خط ته ټایټل بار وایي، او دې ته څه ویلی شو؟ کسټمایز کویک ایکسس ټول بار. دې خط ته خپله ریبن ویل کېږي. ریبن خپله پټې ته وایي، لکه دا کمربند چې موږ او تاسو ته دې ته ریبن هم ویل کېږي. دغه مجموعه ریبن چې خپله دی، مجموعه ریبن خپله د ټیبون نه جوړ دی. ریبن چې دی ریبن دا د څه نه جوړ دی؟ ریبن دا موږ او تاسو سره ورته یو څوک نشته. زه مثال مجموعه دا ریبن چې خپله دی، دا ریبن د څه نه جوړ شوی دی؟ ریبن د ټیپ نه جوړ شوی. ریبن از چی جور شده؟ از ټیپ. مثال حالا اینجا ټیپ چیست؟ هوم ټیپ این خودش یک ټیپ است. گوره دیتا ټیپ وی، یعنی هوم ټیپ، انزرت ټیپ، ډیزاین ټیپ، لیاوټ ټیپ، ریفرنس ټیپ، میلنګ ټیپ، ریویو ټیپ، ویو ټیپ. یعنی که سبا زه پوښتنه وکړم چې ریبن څه ته وایي، نو ستاسو جواب به دا وي دا خط چې دې ځینهواله تر دې پورې دې ته ریبن وایي. درته هم ریبن د څه نه جوړېږي؟ ریبن از چی ساخته می شود؟ از ټیپ. موږ او تاسو سره دلته یو مینو ده. په ورډ 2014 کې موږ او تاسو سره یو مینو ده. مینو د څه په نوم ده؟ د فایل مینو په نوم ده. یعنی دا فایل لیست مینو تاسو ګورئ، دغه یو مینو موږ او تاسو سره د فایل مینو په نوم ده. دې نور ته موږ او تاسو ټیپ ویو. لکه هوم ټیپ چې دی د کې خپله دا هوم ټیپ دا هم ټیپ شو. انزرت ټیپ دې ته خپله ټیپ ویل کېږي. اوس ټیپ چې دی ریبن خو د ټیپ نه جوړ شو. اوس ټیپ د څه نه جوړېږي؟ مثال ما گفتیم که ریبن از چی ساخته می شود؟ از ټیپ. حالا ټیپ از چی ساخته می شود؟ ټیپ خودش از چی ساخته می شود؟ از گروپ. ټیپ خپله د څه نه جوړېږي؟ د گروپ نه. مثال هوم دی، دا وګوره هوم ټیپ کې څو ګروپه دي؟ کلیپ بورډ گروپ شو، فن گروپ شو، پروګراف گروپ شو، سټایل گروپ شو، ایډیټینګ گروپ شو. نو ګوره دا ټیپ خپله د گروپ نه جوړ شو که نه؟ دلته اوس تاسو وګوره انزرت ټیپ دی، دا وګوره د څو ګروپونو نه جوړ دی؟ پیج گروپ شو، ټیبل گروپ شو، لسټریشن شو، ایډینس شو، میډیا، لینکس، کمنټس، هیډر اینډ فوټر، ټیکس، سمبول. داسې تاسو وګورئ په هر ټیپ کې ګوره ګروپونه دي. مثال ګوره دا کوم ګروپ دی؟ ډاکومنټ فارمیټینګ، پیج بیک ګراوند شو، ګوره دې کې لیاوټ کې ګوره څو ګروپه دي؟ پیج سیټ اپ دی، پروګراف دی، ارینج دی، ریفرنس کې موږ ګوره همداسې ګروپونه دي. یعنی موږ او تاسو اوس دلته وپېژنو چې ریبن د ټیپ نه جوړ شو او ټیپ خپله د څه نه جوړ شو؟ د ګروپ نه. ګروپ بیا خپله د څه نه جوړېږي؟ ګروپ چې دی ګروپ د کمانډ نه جوړېږي. کمانډ نه جوړېږي یا د آپشن نه جوړېږي. کمانډ څه ته وایي؟ حکم ته. اوس دلته اوس وګورئ موږ او تاسو مثال ولیکلو، مثال کمپیوټر هم ولیکلو. دې کمپیوټر ته مثال په توره موږ او تاسو لیکل څه کوو؟ زیاتو. اوس دلته وګورئ یو آپشن دی موږ سره په نوم د څه؟ فن سایز. اوس دا آپشن موږ پې اپلای کړو که نه؟ اوس دغه آپشن وګورئ خپله په څه کې موجود دی؟ اوس تاسو وګورئ دلته دا کمانډ چې دی دا خپله په ګروپ کې و که نه؟ په کوم ګروپ کې و؟ فن ګروپ کې. یعنی ټیپ د ګروپ نه د ګروپ نه جوړېږي او ګروپ خپله د څه نه جوړېږي؟ د کمانډ نه. دا دې مثال تشریح وه. دلته موږ او تاسو یو بل ایریا لرو په نوم د ټیل می وات ډو یو وانټ ټو ډو. مثال دې ته موږ سرچ ایریا مې دې نه موږ او تاسو یو کمانډ اپلای کوو. لکه مثال په طور ته غواړئ چې سیف کمانډ ته لاړ شي. دلته ته ورته سیف ولیکه، ډایرکټ دې هماغه کار ته وړي. ګوره سیف باندې مې کلیک کړه، ګوره هملته یې سمه که نه؟ یعنی دا سرچ ایریا ده. کم کمانډ ته چې ته تل غواړې دلته به هغه لیکې. مثال زه ورته یم چېرې مثال ګوره دا لیکل زه کاپي کومه، کاپي باندې خو پوهېږې که نه؟ دا زه د سرچ د لارې نه کاپي کوم. زه ورته یم کاپي انټر، کاپي واغستله که نه؟ دلته یې زه غواړم پیسټ کړم، نو دلته راشه پیسټ ولیکه، انټر که، نو ګوره هماغه لیکلي درته پیسټ کوو که نه؟ یعنی دلته دا سرچ ایریا ده. ایره گفته میشه سرچ ایریا. مثال اینجا ما شما میخوایم با یک کماند بریم، امو کماند نامش اینجا نوشته میکنیم و با زودی ما با کماند ما رو چی میکنه؟ میبره. یعنی ما شما در ویندوز چی داریم؟ سرچ باکس داریم یا نه؟ مثال ورته ولیکه کلکولیټر، دلته ګوره ډایرکټ کلکولیټر ته راوستم کنه، همداسې دا ځای هم دا وظیفه لري. بل آپشن دی دلته ګوره رولر، دوه خط کشه موږ لرو. یو هریزنټلی رولر دی ګوره، دې ته هریزنټلی رولر وایي، او بل کوم یو دی؟ ورټیکل.
همداسې ګورئ لاندې خط چې دی دې خط ته وایي سټیټس بار. سټیټس بار څه وظیفه لري؟ دې لاندې خط ته ویل کېږي سټیټس بار. سټیټس بار موږ ته څه کار کوي؟ دا موږ ته څه ښیي؟ پیج نمبر ښیي، ورډ د لغتو تعداد ښیي او کرنټ لنګویج ښیي. یعنې که سبا درته پوښتنه وکړي چې سټیټس بار څه ته وایي؟ باټم لاین لاندې خط ته څه ویلی شو؟ سټیټس بار. موږ ته څه کوي؟ پیج د ورقو تعداد ښیي، د لغتونو تعداد ښیي او کرنټ لنګویج ښیي چې ته کومه ژبه استعمالوې. اوس دلته وګورئ موږ او تاسو سره څو ورقې دي؟ یو. کنټرول انټر نوي ورقې علم ګوره دا ورقو تعداد راته څه شي وښودلو؟ سټیټس بار راته وښوده او که نه. مثال ته موږ او تاسو لیکل کوو، مثال لیکو مساوي انډي کوو، شروع کوو، بند انټر. څو لغته ګوره راغله؟ ګوره دلته مثال لوډ کېږي څو لغته راغله؟ 229 ته. کومه ژبه استعمالوو؟ انګلیشه. یعنی دا وظیفه د څه ده؟ دا د استیتس بار ده. یه خط پایین استیتس بار گفته می شود. وظیفه استیتس بار چیز؟ بر ما تعداد ورقه را معلوم مثال نشان میده، تعداد لغت نشان میده و مجموعه که کدام در کدام زبان که ما شما نوشته میکنه اون زبان بر ما شما نشان میده. دیدی تا ویل کیږي پیج لیاوت یا لیاوت مود ورته ویل کیږي. دیدی تا دا ورقه چې د خپل موږ تاسو په سو مودون لیدلې شو. ورقه ما شما بچن مود دیده میتونیم. ایرا باز اینجا تشریح میکنیم. مثال رید مود است که اینجا ای کدام مود شد؟ رید مود است. اینجا شما تنها صفحه را چی کده میتونیم؟ خوانده میتونیم. دیگه کدام مود است؟ پرینت لیاوت مود. دکی منگا تاسو پرینت کو. بل منگا تاسو سره کم مود ده ویب لیاوت مود. چې دا منگ تا دا ورقه دا کم سټایل کې خی انټرنیټ پیج په سټایل کې خی. یعنی دا مودونه به دلته تشریح کیږي. دې ته ویل کیږي مثال لیاوت ټولز یا دلته ورته لیاوت مود دغه نوم ورته اخیستل کیږي. بیا دلته موږ استاد زیاتره کم مود استعمالو؟ پرینت لیاوت مود. فرق ارزش والے برتان میگم سعی کو. اگر شما رید مود انتخاب کنین دای شما تنها نوشته را خوانده میتونین. تیبونه پکې خی؟ نه. پیج نمبر پکې ګوره خی؟ نه خی. دلته به که پرینت لیاوت مونږ تاسو انتخاب کو تیبونه پکې خی کنه؟ پیج نمبر پکې خی کنه؟ لغت تعداد پکې خی کنه؟ مونږ او تاسو وګوره پیج بریک دا پیج هر څه په کار کوي کنه. اوس که زه ویب لیاوت انتخاب کوم ویب لیاوت کې وګورئ مونږ او تاسو صرف څه خی؟ لغت تعداد خی. بل مونږ او تاسو ته خی چې صفحه چیرته ختمه شوې ده؟ نه. دا دې فرق دی. اکثر اپشنونه به ویب لیاوت کې دلته غیر فعالي کې اکثر ټیبونو کې تاسو به ولټوئ اکثر اپشنونه به کار نه کوي پکې. دا درې واړو منځ کې فرق دی. خو زیاتره پرینت لیاوت مود استعمالیږي. دا مود زیات استعمالیږي. بازی جایی چی گفته می شود؟ زوم سلایدر. زوم سلایدر سما زوم خپل وی نزدیک کولو ته. زوم ان زوم اوت. یک لغت از به نام زوم ان دیگهش از به نام زوم اوت. زوم ان چی میکنه؟ مثال نوشته را بر خود نزدیک میکنه. سعی کو این طرف جمع که میبری کدام چی شد؟ زوم ان شد. طرف منفی که میبری چی شد؟ زوم اوت شد. نورمال حالتش چند است؟ 100. یا این طریقه هم کار میتونین. کنترل بٹن مثال بگیرین. کنترل بٹن سکرول ویل بٹن مثال پایین سعی کنین چی کنین تا کده باشین ای زوم ان میکنه. و کنترل بٹن بگیرین سکرول بٹن طرف خود مثال کش کنین ای چی میکنه؟ زوم اوت میکنه. اوس دا نارمل حالت تراولو ویو ترش صحیح لیکلی 100. واپس بل نارمل حالت تراجی. دیگه خو مشکل نشته. دیگه تا ویل کیږي سکرول بار. ایجاره چی گفته میشود؟ سکرول بار ورتیکلی او هوریزونتلی. یکی افقی است یکی عمودی. این ورتیکلی سکرول بار است. با ذریعه ما شما چیکار میتونیم؟ صفحه را اپ اند داون بالا و پایین برده میتونیم. دیگه این اینترودکشنش بود. که از محیطش دیگه ما شما که کدام جای نوشته میکنیم دا کوم ځای چې موږ تاسو لیکل کوو. دې ته ویل کیږي ورکینګ ایریا. ورته ویل کیږي ورکینګ ایریا. بل ورته مثال په تور موږ تاسو رائټینګ ایریا ویلې شو. رائټینګ ایریا ورته ویلې شو. رائټینګ ایریا. دا بل چې دا غشه تاسو دا تور ګوره چې دا پړ کیږي دې ته ویلې شو کرسر بلینک. یعنی تیر سفید که حرکت میکنه را گفته میشود کرسر بلینک. در کدام جای که ما نوشته میکنیم دو نمبرش گفته میشود ورکینگ ایریا یا رایټینگ ایریا. بل موږ تاسو فارمول لرو. یک فارمول داریم در پروگرام ورد. مثال لیکو مساوی انډي کوس شروع کوس بند. دا خپل اتو ټیکس ته اتومات ټیکس ته چې دا کمپنی موږ تاسو ته راکړي د ایگزامپل لپاره.
مثال کدام ټکس است اتومات ټکس است مثال مساوی آر ان डी کاوس شروع کاوس نوشته اتومات یک نوشته میاد این نوشته را کمپانی چی کرده تو ټکس کرده این ذخیره کرده اگر شما از با اگزامپل استفاده کرده میتونیم یا درباره اکثر تیپ بر ما شما سعی کنید معلومات داده که ویدیو آپشن سعی کو اینجا نه آمده مثال در اینجا که نو کدام آپشن آمده ویدیو درباره از برات معلومات داده امیر رقم دیگه آپشن هست مثال که نو آمده باشه در اینجا برش کلش معلومات بر داده یعنی این را تو ټکس میگه دا تو ټکس مونږ تاسو زر پروګراف اغستلی شو سو زر سعی کنید ما شما که نوشته مساوی آر ان डी کاوس شروع کاوس بند 4 پروګراف آمد 1 2 3 4 5 آخریت میخوای که 10 دانه بیاید بازی تو میکنی مثال اینجا نوشته کردی مساوی آر ان डी کاوس شروع 10 باز کاوس بند کو انتر کو چند دانه آمد 10 دانه آمد بعد 2003 تو ټکس څنګه فرق 2016 تو ټکس و 2003 شاید ببینید یا تو ټکس کدام است 2016 از پروگرام 2016 ورژن است و از 2003 به این رقم است مساوی آر ان डी نقطه هولد کاوس شروع کاوس بند انتر این از چیست از 2003 تو ټکسش به دا خود څه لپاره خده دا ټایپینګ لپاره خده ټایپینګ اسانه لار ده مثال از اینجا شما بذریعه ټایپینګ یاد کړه میتونه څومره چې د انګلیش پګي حروفونه دي په دې یو جمله کې راغلي د کویک براون فاکس جمپس اور د لیزی ډاګ دا شپږ څومره الفابet لیټر چې دي په دې یو جمله کې راغلي د نه په اسانۍ سره څه کولای شو موږ ته ټایپینګ زده کولای شو نو راځم دلته اوس سٹارټ اخلم عملی ما شما شروع میکنیم عملی که کوم ځای موږ تاسو سٹارټ اخلو د کوم ځای له د فایل مینو نه از فایل مینو اول شروع میکنم اما آپشن های آسان امروز تدریس میکنم اول آپشن چه گوره موږ تاسو سره تده په فایل مینو کې اول آپشن موږ تاسو سره ده نیو چه کار میکنه ډاکومنت بر ما نو میسازه مثال ډاکومنت فایدهش چیست لس کتاب تاسو سره انګلیش پښتو فارسی دری درته و چې هر یو ځان ته فایل ورته جوړ کا لکه مثال ته د کمپیوټر کتاب شروع کو درته و دا ډاکومنت د څه لپاره شو د پښتو د کمپیوټر کتاب لپاره بل ډاکومنت په اخلاق کې انګلیش ولیکا نو فایل ترېشه نیو ترېشه دلته په څه کلیک کې بلینک ډاکومنت اوس دا ډاکومنت څه شو نوې شو کنه دا ډاکومنت د څه باره کې دی انګلیش باره کې شو مثال انګلیش دلته راځم مثال په تور دا ډاکومنت د څه باره کې دی انګلیش باره کې دی ښه بل ډاکومنت مثال د پښتو لیکلو دپاره اخلي ګوره موږ تاسو سره دا د کمپیوټر شو دا د څه شو دا د انګلیش شو بل ته د پښتو دپاره دی نو فایل وینو نیو ته راشه بلینک ډاکومنت نو ګوره ډاکومنت نوی راغی او کنه لاندې وګورئ ولیکه پښتو دپاره دیگه اگر سبا کسی پرسان کنه که نیو چی کار میکنه در پروگرام ورد و ذریعه نیو ما ډاکومنت را گرفته میتونیم که چیرته صفحه ویله دا غلطه ده ځکه موږ تاسو چې ډاکومنت د څه نه جوړیږي صفونه نو دلته موږ تاسو د نیو په ذریعه څه اخیستلی شو ډاکومنت اخیستلی شو د نیو شارټکټ چې خپله دی کنټرول بټن ورسره ان بټن د دې شارټکټ دی لکه دلته ګورئ دا ډاکومنت 6 شو کنټرول ان ډاکومنت 7 کنټرول ان ډاکومنت 8 کنټرول ان ډاکومنت 9 څومره ډاکومنټونه چې تاسو اخیستلی شئ مشکل نشته دی دا ډاکومنت بندومه دې ځنه بندولی هم شم ګوره یو ډاکومنت تاسو دې ځنه څه کولی شئ کلوز کولی شئ ښه دا خو د نیو کارو بل اپشن ته راځو په دې نورو خو پوهېږئ که دې ته څه ویلی شو ټمپلیټس هغه ډیزاینونه چا جوړ کړي وي کمپنۍ جوړ کړي وي دې ځنه تاسو څه کولی شئ استعمالولی شئ بل اپشن ته راځم سیو دیگه اپشن به نام چیست سیو است وظیفه سیو چیست سیو چی کار میکنه یک فایل بر ما ذخیره میکنه در کمپیوتر مثال ګورئ دا لیکل چې ما کړي دا زما کمپیوټر کې ټمپرری موقعیتي پراته دي یعنی وشتره که ما کردیم در کمپیوتر ما با کدام حالت است موقعیتی که دلته مثال لپټاپ کې چارج ختم شي یا ډیسکټاپ کمپیوټر برق لاړ شي دا معلومات د منځه ځي اوس دلته دا زه غواړم چې دایمي میخوام که امین وشتره به همیش در کمپیوتر خود چی کنم ذخیره کنم در حافظه کمپیوتر ایره ذخیره کنم دیگه شما چی میکنین بیا در فایل مینو سر چی کلیک کو سیو اور برات میگه که بر ما موقعیت نشان بده که ما کجا سیو کنم ون ډرایو د انټرنیټ کې او زیاده کالته واړی سیف کې یا دیس پلیسز لکه دا ستا کمپیوټر کې هغه فایلونه چې تا مثال پکې فایلونه سیف کړي درته دې ځای کې خو به کوم ځای کې نه سیف کې یا ایډ ا پلیس یو بل ځای مثال ورته انټرنیټ کې انتخاب یا زه ورته چې نه دې ځایونو کې نه په خپل خو ورته یو ځای انتخاب نو په سبا کلیک کو براوز حکم ځکه درته وي سیف کې موقعیت والے برش نشان میدیم که فایل کجا ذخیره کنیم
سر براوز کلیک کنم ما برش میگم با روی دسکتاپ چی نام برش میده؟ ما برش میگم کامپیوتر استودنت بوک. اینا سیو. حالا سعی کنین نام فایل بدل شد از داکومنت به چی؟ کامپیوتر استودنت بوک. یعنی اینجا حالا سعی کنین هر وقت که باشه همین فایل رو میخواید که استعمال کنی نوشته چه ببینی اینا در کامپیوتر ذخیره سی را اوپن کو ایرا باز کو دیده میتونی. اوس بله پختنه مثال دا کتاب تاسو را خلاص کړئ که نور معلومات تاسو اضافه کړ درته اوس یو کس وایي چې همدغه معلومات چې دا اضافه کړه دا په همدې فایل کې څه کړه سیف کړه. مثال این نوشته را ما اضافه کردم یک نفر برات میگه که نوشته را اضافه کردم این نوشته را در همین فایل چی کو سیف کو از چی باز ما شما کار میگیریم از سیف چې سیف ګوره دا لیکل ته رنګ ورکوم اوس درته په نښه کوم سور رنګ ورکو بولډ ایټالیک فایل مینو ته راځم او دلته په څه کلیک کوم سیف. اوس تاسو سیو باندې څنګه کلیک کو اوس وګورئ دا لیکل زموږ او تاسو کمپیوټر کې همیش د پاره څه شو سیف شو یعنی هغه ایډیټ شوي لیکل نور چې پکې اضافه کو وګوره هغه هم د سره څه شو سیف شو. د سیف خپله شارټ کټ چې دی کنټرول بټن ورسره اس بټن د څه شارټ کټ دی د سیف شارټ کټ دی. شارټ کټ سیف چی څه کنټرول پلس اس. بیا راځو دلته فایل سیو نه پس چې بل اپشن دی اوپن. اوپن څه کار کوي؟ اوپن چه وظیفه را میتونم با ذریعه اوپن فایل سیو شده را چی کار میتونیم؟ باز کرده میتونیم. مثال سعی که یک نفر برات میگه که یک فایل از بروی دسکتاپ پورا بریم باز کو دیگه شما چی میکنین؟ بیا دا فایل مینو سر اوپن کلیک کو. آیا دا این فایل ها خودم فایل نیست؟ مثال که چیرته په دې فایل نه کې ستا فایل دلته پروت وي دې ځای ته اوپن کولی شي. مثال ورته مو دا فایل کلیک کا ډایرکټ درته اوپن شو کنه. یا که چیرته دې ځای کې نه وي نو ته بیا څه وکړې فایل مینو ته ولی شي اوپن ته بیا په څه کلیک کې براوز کوم ځای کې دی مثال په طور درته په ډیسکټاپ د څه په نوم دی کمپیوټر سټوډنټ بک په نوم دی انتخاب اوپن نو ګوره هماغه کتاب څه شو فایل درته خلاص شو که نه. اوس دلته اوس وګورئ د اوپن کې موږ او تاسو دې لیست ته ویل کېږي ریسنټلی لیست. ایوان فایل هاست که ما شما را سیف کردیم در اینجا چی میشه؟ ذخیره میشه. لکه موبایل که موږ تاسو ډایل کو یو نمبر ډایل کې پاتې کیږي کنه هماغسې دا هم دی. بیا په دې اوپن په دې یو فایل چې موږ تاسو کلیک کړو دی کې موږ تاسو ته څو اپشنونه راځي اوپن ا کاپي پاth ټو کلیپ بورډ پن ټو لیست ریموو فرام لیست او کلیر انپنډ ډاکومنت. اوپن څه کار کوي؟ اوپن کوي په دې خو پوهیږئ یعنی اوپن چی کارا میکنه؟ فایل باز میکنه. بیا راځم فایل ته اوپن ته په اوپن خو پوه شئ مثال اوپن چې صرف کلیک کو فایل څه کوي موږ تاسو ته اوپن کوي. بل اپشن چې دی اوپن از ا کاپي. اوپن از ا کاپي څه معنی؟ چې دغه دا فایل یو کاپي راته خلاصه کړه اوریجنل به نه خلاصېږي څه به خلاصېږي د دې یو کاپي. نو رایټ کلیک اوپن از ا کاپي نو ګوره دا دې څه شو یو کاپي خلاصه شو یعنی اوپن از ا کاپي څه کار کوي؟ یو کاپي خلاصوي. بل اپشن ته ګورئ راځو دا بندومه. بل اپشن گوره ده کاپی پاth تو کلیپ بورد. سعی کنید اینجا یک اپشن ما شما داریم به نام کلیپ بورد. این را باز تشریح میکنیم. کلیپ بورد آن جای را گفته میشه و در کدام که معلومات کاپی شده چی میشه؟ ذخیره میشه. اوس دلته تاسو وګورئ کلیپ بورد کې سپراته شته یو فایل دی کنه یو لغت کمپیوټر زه دا سیف کوم کلیر کوم سوري. اوس زه ورته د دغه فایل د دې فایل د ادرس چې دی دا راته چیرته کاپی کا کلیپ بورد ته میخوایم آدرس می فایل با کجا کاپی شوه؟ با کلیپ بورد. اینا بیا اینجا اوپن رایت کلیک اینجا بیا ساز چی کاره بگی؟ کاپی پاth تو کلیپ بورد ببین امی آدرس از این فایل دا کجا کاپی شد؟ چی شد؟ کاپی شد. دا کلیپ بورد آمد یا نه؟ دلته مثال پیست کولیم شه. هم دسی رازو سه شو؟ کاپی پاth تو کلیپ بورد. څلورم اپشن ته اوس راځو ګورئ دلته راځم فایل مینو ته راځم او اوپن ته راځم. بل اپشن ګورئ څه لیکلي دي پن ټو لیست. دا پن ټو لیست څه کار کوي؟ پن ټو لیست سعی کنید د دې فایل خپل اندازه دی ریسنټلی زی څومره اندازه د اندازه زی چی کا سعی کنید دا اپشن بیاین دا ایڈوانس اینجا یک اپشن است سعی کو به نام Quick access toolbar switch number unit دلتا زیر دا ده د دې ګورئ دلته مثال په تور تاسو وګورئ دا څومره کاپی شوي معلومات چلته ذخیره کیږي
نه دلته یو ځای کې دی یا سیف کې پروفینګ کې وګورو ډسپلی دغه دی دا ګوره د دې شو د نمبر اف ریسنټلی ډاکومنټ ریسنټلی لیست دی کنه د دې اخیری اندازه څو پورې ده 15 پورې ده یعنی دلته تاسو هغه فایلونه پات کیږي چې کوم ته اوپن کړی یا سیف کړی دا هغه لیست دلته پات کیږي خدا لیست اندازه څو پورې ده 15 پورې اندازش تو چکس 25 مثال اینجا چی میشه عالما شما کامپیوتر استودنت بوک جور کردیم لیست پوراست یک دیگه فایل که تو جور کردی سیف کردی از آخر یک فایل چی میشه ختم میشه دیگه فایل نو میاد ما باش میگم نه امی فایل من پن میکنم هر چه که فایل جدید که برای کونه که برای جدید بیاید ای باید از این لیست اوسو نشود یعنی څومره چې نوی فایل ناراضي زاړه ختمیږي خدا باید ختم نشي نو پن ټو لیست دا معنا چې زه د لیست کې څه کومه شاملو پن ټو لیست هم کو اوس ګوره پاس یو ځان ته پن اپشن راغو که اوس که نوی فایل ناراضي دا زاړه به ختمیږي خدا به نه ختمیږي ولې به نه ختمیږي دا موږ تاسو کو پن کو دا به دې لیست نه هیڅ نه ختمیږي او که ته غواړې چې دې لیست نه وباسې نو په دې به رایټ کلیک کې او څه لیکلی دي ریموو فرام نه انپن فرام لیست unpin from list دا کار کوي unpin from list دا کار کوي چې د لیست د پن ټو لیست تا چولې د لیست نه بدا څه شي ختم بشي بس ګوره لیست نه ختم شو ها دلته راغلی ریموو فرام لیست ریموو فرام لیست څه کار کوي ریموو فرام لیست کارم میکنه ریموو فرام لیست از این لیست میخوای فایل دیلیت کنی رایت کلیک ریموو فرام لیست اینا دیلیت میکنی رایت کلیک ریموو فرام لیست این از این تو یک چی کار میتونی ختم کرده میتونی بل آپشن تا اوسو ګورئ بل آپشن چې ده کلیر انپنډ ډاکومنٹ کلیر unpinned document ګوره دا فایل ما څه کو پن ټو لیست میکو صحیح شو دلته رایټ کلیک پن ټو لیست دا هم زه غواړم پن ټو لیست کم ایرام پن ټو لیست کردم ایرام پن ټو لیست کردم این فایلا دا پن لیست است یا نه و این چیز انپن است نه میخوام که انپن فایلا را چی کنم از بین ببرم رایٹ کلیک سری چی کلیک کو کلیر انپنڈ ڈاکومنٹ یس کو سای کو انپنڈ ڈاکومنٹ چی شد از بین رفت یا نه دام تاسو ختمولی شي بس دیز نه ختم کوي ګوره پن یا انپن کوي دام انپن کوي دسي دام ختمولی شي ګوره ریموو فرام لیست اوس لیست کې څه شته نه ریکوري به ورته بله ورځ پیژنم ریکوري ګوره ان سیو ډاکومنټ سمانه اکثره فایلونه چې برق پې لاړ شي سیو نه وي هغه بیا موږ تاسو دیز نه راوستلی شو هغه بیا سبا ته انشاءالله بله ورځ ته بیا دیز نه ورته اګزامپل یې در کومه بیا د اوپن خپله شارټکټ چې دی د اوپن کنټرول بټن پلس او د څه شارټکټ دی د اوپن شارټکټ بس ده دغه اپشنونه ستاسو کارخانګي شوه ګوره دا خو یاد کړئ لیکل به څه کوئ دا به ولیکئ چې ټیپ مثال دا خو ایسته که دلته خو مثال موږ یو مینو لرو ټیپ د څه نه جوړېږي د ګروپ نه او ریبن د څه نه جوړېږي د ټیپ نه سټیټس بار خو لاندې خط وي پیجز دا خو ته ایسته کوئ دا خو موږ تاسو ته سټیټس بار ښایي زوم ان او زوم آوټ باندې ځان پوه کوئ ورکینګ ایریا د کرسر بلینک وپېژنئ دا فارموله هم یاده کړئ او دا زر خو مې درته وښود چې اخري ته او دغه اپشنونه به هم ټول لیکئ دا هم کارخانګي شوه